السلام علیکم ملګرو او جګر زما خپل نن لګي او نن چې کوم حقیقت ویلې دی کنه بس 100% اګریم او خاص کر مسافر د فرا او دا ویډیو مسافر خامخا وګوري او مخکې ملګرو شریکه کړي از دې ویډیو زما مسافر ورونو په مسافرۍ کې اول د الله عبادت کوئ بیا ورپسې خپل مهنت کوئ او په بل وطن کې د نشو تماشو او د فضول خرچو نه ځان ساتئ ځان پکې شته کوئ او د مور او پلار ارمانونه پوره کوئ ځکه چې په تاسو کې به داسې رونم وي چې قرضونه به کړي او تلی به چا به ځای خرڅ کړئ او چا به کالی خرڅ کړئ نو اوس خپل پوره کوشش کوئ خپل قرضونه ختموئ او چې کله وطن ته راځئ نو دومره سرمایه ځان سره راوړئ چې دلته پکې یو وړوکی کاروبار شروع شي او باقی ژوندم د مور او پلار او خپلو بچو سره تیر شي بس همدا زما دعا ده او همدا زما وینا ده